سلامونه مې ومنئ خواږو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند وئ. څنګه کولی شو د سترګو په واسطه د موبایل مکمل سیستم وچلوو؟ ډېری ملګري به د دې خبرې په اورېدو فکرمند شي چې دا څنګه کیدای شي. نن سبا که فکر وکړو ټکنالوژۍ ډېر پرمختګ کړی، نو موږ هم باید له دغې اسانتیاو نه پوره ګټه پورته کړو. نو ځو په عملي بڼه یې ګورو چې څنګه د سترګو په واسطه د موبایل سیستم چلولی شو. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې ملګرو د ټیک سټار پښتو چینل کې مې لومړنۍ ویډیو ده چې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ، د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ نوره ښایسته ویډیوګانې درته په وخت ورسیږي. ملګرو لومړی به د دې سیستم لپاره پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې به EVA فیشیل ماوس دا به سرچ کړئ او دا به انسټال کړئ. دغه ماوس چې کوم دا ما انسټال کړی ده غواړم ځای اوپن کړم. کله مو چې اوپن کړو نو کنټینیو الاو پروموشن دا این ورسته اوکې کنټینیو الاو اوپن اکسیسیبیلیټي سیټینګز دې باندې به کلیک کړئ. نو انسټال سرویس نو EVA فیشیل ماوس غواړئ چې آن یې کړئ، موږ غواړو چې آن یې کړو. اوکې انیبل وایس کامنټس. نو تاسو کوم وخت چې غوښتل چې دغه ماوس موږ آن کړو نو انیبل ماوس دې باندې به کلیک وکړئ، دغه به آن کړئ. کله چې مو آن کړو نو دغه ملګرو تاسو وینئ چې سیستم فعال شو. زه د سترګو په واسطه سره کولی شم چې دغه کارونه ترسره کړم. ملګرو په دې سره هم تاسې کولی شئ چې د سترګو په واسطې سره هر پروګرام چې غواړئ خلاص یې کړئ. زه غواړم چې ګلري خلاصه کړم. کوم پروګرام مو چې غوښتو چې خلاص یې کړئ نو په هغې به 1 یا 2 ثانیې د موس قرار کړئ. نو ملګرو په دې سره تاسو هم کولی شئ چې د سترګو په واسطه خپل د موبایل سیستم استعمال کړئ. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. راتلونکي ویډیو به مو انشاءالله د فیسبوک اکاونټ په باره کې وي چې څنګه کولی شو د فیسبوک بې نومه اکاونټ جوړ کړو. هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. په مخه